نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سورة بقرہ 52 نمبر آیات کریمہ دیدریو آیاتونو کی اللہ پاک درے نعمتون ذکر کئی رنبی آیات کی ذکر دا عفو کئی پا بنی اسرائیلو اللہ وی مادر تمافی اکڑا عفو میں اکڑا دویم نعمت وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کتاب میں درکو داوای سلورم نعمت شو دریم پا دغا خواکش پینزم نعمت دادے چو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ توبہ قبل دل نن درس کی مختصر خبرہ دادا کہ اللہ رب العالمین درے نعمتون ذکر کئی او پغٹ حساب باندی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک سلورم دریم نعمت دا خبر خلاصہ دادا چې الله رب العالمین څنګه دوی معاف کړو دلته عفو اجمالی دا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك کیفیت رستو ذکر کوي چې فقتلوا انفسکم پدې باندې یو سوال راځي چې الله رب العالمین شرک نه معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء دلته الله پاک کوئی عفو مرته وکړه داغه لپاره علما دو جوابونه کوي یو جواب دا دی چې سړی توبه وباسي الله شرک معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به ما تغل الشرک چې په شرک باندې مړ شو نو دې نه معاف کړي چې توبه ویست نو دې معاف کړي دوی مدار چې ثم عفونا عنكم عفو ولیکيږي چې د ګناه اثر پاتې شي او مغفرت ویل کیږي چې د ګناه اثرم ختم شي ورڅ ختم شي نو دلته اثر پاتې شي ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بعض علما وی دا ثم عفونا وی ډایرک غضب میں په نازل نکړو زکه چې د مخکینو امتونو سزا چې کم دا هغه قتلو چې ګناي کبیره به وکړه به قتل کېدو الله وی دا قتل نه به بچ ک ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بهر حال دا دریم نعمت دی الله وی ثم عفونا عنكم بیا مونږ عفو کړستا سن من بعد ذلك پس ته شرک نا یو دیمه توجید من بعد ذلك پست اتحاز العجلنا درم توجید آدھا من بعد ذالکا اے من بعد التوبہ پدے بند یو علمی سوال رازی اغدا دے چمخ کے سمہ پہ داخل کا تراخی پیدا کئی
دا من بعد ذالک د دې تراخی سے پیدا شوا زکه ثم کې من بعد ذالک دا پروت ته پټ نو د ثم نه پس من بعد ذالک مستدرک دی د دې لپاره علما ډېر جوابونه کړی دي یو جواب دا دی چې دا تصریح بما علم ضمنن دویم جواب دا دی چې په لفظ د ثم کې احتمالات کثیرو من بعد ذالک احتمال پکې نو څنګه احتمال ثم پست دینا یعنی بیا لفظ مجمل دی د څه شي نه بعد و من بعد ذالک پست اتحاز العجلنا تصریحات دی تصریحات من بعد ذالک پست غینا د دې علت بسی لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ علامہ بقائی رحمہ اللہ نظم الدرر کی علامہ بقائی وای چې شکر څه شي ته وای وای شکر اظهار النعمت ته وای چې پتا سو باندې یو نعمت اظهار شي لکه د دې لپاره بیا قواعد ویم بهر حال اظهار النعمت پکار صحابی راله نو لامبلی مزیدار وختیو او جامع نه غستوي یو حدیث دا سلی پیغمبر پاک ورته وای الکا ډېر بختور دی هغه سړی چې پاغه د الله نعمت ښکارش دویم حدیث دا دی کتاب الرقاق کې صاحب د مشکات وای نبی کریم علیہ السلام سر مبارک ډېر صفاکړ او مزیدار او خسته جامع غست وراله لامبلی او تازه صحابه کرامو پیغمبر پاک بچا خوشاله به صحابه سیکن خوشایدل با نو صحابه خوشاله شو وای بخ بخ یا رسول الله د په الله نبی جامع دم ډیر نبی دی او غسل دم کړي وخت دم ډیر خسته خوان کوي پیغمبر پاک فرمایل چې دا په انسان واجب دي دا خبره چې الله سره نعمت ورکړي چې داغي اثر پیویني چې داغي اثر په خامخا سيږي لکه الله پیسې درکړي نو گاڑی والا په گاڑی کې ګرځا یا نور د نعمتونه په دې شکر کې علامہ ابن قیم رحمت الله علیه او علامہ بقائی رحمه الله او څو شرایط لیکلي دي یو شرط په کې دا ده په شکر کې چې اظهار النعمت غل شاکر من المشکور اظهار النعمت من الشاکر غل المشکور دا پکې وای واجب دی دویم دا دی چې عظمت الشاکر للمشکور هغه شاکر چې کوم دی هغه به خپل مشکور سکی هغه به عزت کوي دا او دریم دا دی چې بدله ور کوي نیت به د بدلی او سلورم دا دی چې ظهور به پکې لکه موږ دا خبره مخکې وکړه لعلکم تشکرون بعضی کم صوفیا مفسرین چې دي کنه صوفیا حضرات ناغوی وای شکر څه ته وای شکر چې کم دی دا یو شکر د الله دی او یو د مخلوق دی یو شکر د چا دی یو د الله دی او بل د مخلوق دی دا په یو بل موقوف دی چې د مخلوق شکریه هم ادا کې او د خالق شکریه هم ادا کې من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د مخلوق شکر ادا نه کی نو د خالق شکر نشي ادا کوله مثال نه داج لکه د مور شکریه به ادا کی تکلیفونه درکړي دي د پلار شکریه به ادا کی تکلیف ته تیر کو د استاد شکریه به ادا کی د مشر شکریه به ادا کی دا ډېر دا شکرګزار انسان به جوړيږي نو دا غین پس په الله رب العالمین شکریا ادا کی لعلکم تشکرون د دې لپاره تاسو شکر وباسئ او غټ شکر خود الله داده ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله نعمت نظر کړی دي نو په هر نعمت به شکریا ادا کی واذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون دا سلورم نعمت دی سلورم واذ اتینا یاد کا وخت کله چې ورکومغه موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان دا فرقان پست کتاب
اول خدا خبر یادول پکار دي چې د کتاب نه مراد دی. نو امام قرطبی غرائب او جلال الدین سیوطی دا علماء وای چې د کتاب نه مراد تورات شریف دی. هر کله چې د کتاب نه تورات شنو دا فرقان ته مستدرک دی. بس زکه چې فرقان معنی سره نو دا یو جواب پیدا کړي چې فرقان الفارق بین الحق والباطل مصداق سره معجزات د موسی علیہ السلام. معجزات د موسی علیہ السلام دویم رؤیت موسی الله لرا او دریم تورات ته عطف تفسیر دی او سلورم احکام د تورات دی او پنځم علم د تورات دی. بہر حال الله وی کتاب میں درکو د کتاب ما حسن لعلکم تهتدون د دې لپاره تاسو په سم لار روان شئ. څه مطلب دی؟ آئین میں درکو ضابط حیات میں درکو چې په دې ژوند باندې ته په ژوند په شي تیرې د قران په اصول او موږ ژوند تیرو کنه به تیرو. ها یو حدیث کې راځي کنه رسول الله سلام وای چې کله جنتیان جنت تلل شي خبره پدې کې شروع کړي امام بخاری فضائل قرآن کې وای داغي محشی وای امام قفال چې قرآن دا یو عظیم الشان نعمت دی. وای کله چې جنتیان جنت تلل شي نو الله ورته وای چې الګه سرمانم پات دې کنه دوی وای چې الله یې سرمانم پات نشتا کپڑے را کړی دي بدن دې راک ځواني دې راکړه خپل دیدار دې زمونږ نصیب کو دیدار دې زمونږ نصیب کو نو زمونږ یو شی نعمت نه پاتې. الله پاک وای چې یو نعمت می ساتلې دي او دا ما چاته نو ویلې وست تاسو ته وق کی دی. نو الله رب العالمین په خپل د قران تلاوت شروع کی دا چې خسته قاری تلاوت کوي سړی و چې ټول مری اورم کنا نو الله پاک به تلاوت شروع کړي د قران نو دې خلکو نه به ارس ایر شي هغه نعمتونه به مکمل ارس ایر شي چې الله به لا څنګه تلاوت کوي. نو په دې سوال راځي چې دا تلاوت خو مونږ ته دی کنه نو د موسی علی السلام قوم ته تورات پکار دی د عیسی علی السلام قوم ته انجیل پکار دی او داود علیہ السلام قوم ته زبور پکار دی د ابراهیم علیہ السلام قوم ته صحائف پکار دی. الله د قران تلاوت ولې کوي د زبور او تورات انجیل ولې نه کوي د صحائف ولې نه کوي؟ جواب دار یو جواب ادا کړی دی چې قران ته د چا درجه نه رسي. بل جواب دار چې پدې کې اشاره دی خبره ته دا چې دا قران شریف ناسخ ته د هغه ټولو کتابونو. قران به همیشه د پاره بلکې دا ژوندۍ معجزه ده دا په قیامت کې وي او قیامت ته نږدې به دا ټکی ختم شي دا وته شي پانی پاتې شي. الله دې زموږ په ژوند کې نه ختموي. نو دا غټ نعمت شخه بس ته داسې یاد کې چې طریقه د زندگی به څنګه تیرې په قران بس دا آئین دې زمونږ آئین څه شی دې قران دې بس دا مسله یاد شي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ. دا آیت کریمه پنځم نعمت دی او د دې لپاره علما دوه عنوان ذکر کړي. یو عنوان کیفیت د توبې چې الله رب العالمین د دې خلقو توبه څنګه قبول کړه. دوی شرک کړو نو الله پاک معاف کړو نو څنګه معاف کړو داغه طریقہ. نو په حدیثو کې دوه طریقې راغلي دي حدیث مبارکو کې. یو طریقه دا ده چې لکه اوس د موسی علیہ السلام کوم قوم شرک کړو نو موسی علیہ السلام ورته پشپک یو بل پتور وای پتور تیار کې بس یو بل پتور وو بس الله پويږي چې کم مړ شو کم پات شو خودواړه جنتیان شو چې کم مړ شو داغوی توبم قبول شو او چې کم پات شو ناغه غازیان شو داغوی توبم قبول شو. یو روایت دا او بل روایت دا در منصور کې علامہ سیوطی رحمه الله وی طریقې دا چیرې لکه د مثال په تور دورونه دي نو یو سړی د سخی عبادت کړي
او هغه بل سړی نه دی کړي نو کم سړی چې نه دی کړي نو هغه چې چا کړي دی نو بس هغه پسې به تور روالي هغه به استولي هغه عابد به مړ کی اکم سړی چې عبادت نه دی کړي دی به تور رواخلی او هغه عابد د سخه وسکی هغه نه به استور په تور اثر وي یو دا یعنی خپل ماما به مړ کی پلار به مړ کی رور به مړ کی زوی به مړ کی خزه به مړ کی خاون به مړ کی نو دا فقتلوا انفسکم دا نقطه پرې کې دا چې تاسو خپل ځان مړ کړئ نو خپل ځان خو نه ویل کیږي نو چې خپل رور مړ کړي نو لکه ته مړ شوي او دې بلې سم لګی دا چې کتب علیکم القصاص ستاسو د پاره جنگ چې کوم دی فرض دی ولکم فی القصاص حیات او ستاسو د پاره په حیات په قصاص کې حیات دی بیا ای تقدیر ما کان چې کومه طریقې نو دواړه صحیح دي زه دې آیت لګه خلاصه ویم خلاصه دا چې دې کسانو شرک الله رب العالمین په دوی ډېر غټ احسان وکړو چې د دوی هغه شرک معاف یو لنډه غوندې خبره د غرایت درته شرک ته الله پاک ظلم وای لقمان خپل زوی دوی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم اے بچیا شرک نه کدا شرک ډیر لوی ظلم دی نو غرایت په درې ځای لیکلي دي نشاپوري درې ځای لیکلي یو زبردست نقطه ده ظلم په درې قسمه دي په څو قسمه دي په درې یو ظلم دی په خپل ځان لکه سړی ځان مړ کی خودکشیو کی نو حدیث کې راځي جبل سعود کې و په جهنم کې ته پروت الله یې موږ ہوتا سو ساتي دویم ظلم په بل چا لکه سړی تمانچرا والی بل سړی ولي نو دا ظلم په بل شو او دریم الظلم غل الله الله باندې ظلم اوس د الله باندې ظلم څنګه دی چې د الله رب العالمین حق را والی او مخلوق ته ورکی سجده د چا حقو د الله ته هغه سجده را والی مخلوق ته ورکی خطه کېدل د چا حقو د الله نظر نیاز د چا حقو د الله یعنی ټول عبادتونه حق د الله چې دا مخلوق لور کی نو دا ظلم علی الله شو او بیا لیکل زبردست جمله د کبیر کې راځي وای چې کله شی مطلق ذکر شي انصراف یک فرد کامل تکي کله چې قران مطلقاً ظلم ذکر کی نو دینه مراد شرکی نو ځکه وای انکم ظلمتم انفسکم علت بیا ذکر کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته بعض علما وای دا قوم د امرؤن جمع من غیر لفظه او بعض علما وای نه دا قوم چې کوم دی دا جنس ته پشان د رحتن او بعض علما وای دا خذو سړو ټول ته ویلې شي که مشری که کشری که دنیوي مشری که اخروی مشری داغه د پار لفظ د قوم کثرت او قلت د بک اعتبار نشتا لقومی خپل قوم تا یا قومی ازما قوما انکم ظلمتم انفسکم تا ظلم کړه په خپل ځان سوال پر راته چې دې ظلم نسبت ول ځان ته کو ځکه مشرک ته د شرک سزا په خپل دی به جهنم ته زبل خنزي متحازکم العجلا فنول دسخی سرا نفتوبو الى بارئکم توبه وباسه خپل رب تا بارئ دا د الله نوم دی او هو اسم من اسماء الله تعالی اضافت تشریفی دی توبه وباسه الله رب العالمین تا فقتلوا انفسکم د توبه خلاصه سره فقتلوا انفسکم ځانو نمړه کوي تاسو ما دوه طریقې بیان کړی تاسو ته پاغه طریقه وا ذالکم خیر لکم دا به ورستاو پارا عند بارئکم پنځ پروردگار تاسو نو هر کلا چې الله رب العالمین ته تاسو توبه وباسي او په دې طریقې وباسي چې یو بل تاسو مړکه او تاسو یې توي شي نو فتاب علیکم دا لفظ د تاب یتوب دا او مخلوق کې مرাজি او په خالق کې مرাজি چې مونږه توبه وباسو الله ته په جړه او پریار او د الله توبه دارا چې مونږ ته په خپل رحمت متوجي کی تکلا لکه ابو داود کې یو حدیث راځي کنا
وای چې لاسونه اوچت کې کړند سي الله پاک تا نو الله یې تش نه را پریدي الله له شرم ورزي حیا ورزي چې دا لاسونه تش راولي یعنی خامخا بدی کې څه خیر اچي نو دا خبره مې دی پوره وکړه چې تب خامخا هر وخت کې دعاګانې غواړ ها بس پرې سرک رواني نزان له دعا غواړه یا الله ما وبخي کور ته رواني یا الله ما وبخي جمعه ترازي یا الله ما وبخي او منځ کو یا الله ما وبخي فرض نه پسم دعا غواړه نفل نه پسم دعا غواړه تهجد نه پسم دعا غواړه هر ټیم نه پس دعا 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 نو الله به یو زه ته ورسي نو فتاب علیکم الله به احسان وکړه پتاس یعنی الله رب العالمین ستاسو توبه قبول کړه دا څنګه الله دې انه هو التواب الرحیم دا الله پاک انه ضمیر شان لمبرک یا انه ضمیر راجی دے اللہ تا کمزے کی لفظ اللہ خنشتا وی بارش تا کنا دریم دا دے چی دا انہو لفظ اللہ تا راجی دے فی قلب کل مؤمن پہاڑ مسلمان پزلت کی اللہ شتا کنشتا شتا کنا جی ملکی چپور انہو نہوا دا ضمیر فصل دے دا تاکید دا پار دے چا دا پار دے تاکید دا پار دے التواب صيغه د مبالغه ده صيغه د چا ده صيغه د مبالغه ده الله په کوئی بار بار څنګه ګناه کې نو اراده او زدي معاف کوم تا نبی رحمت الله علیه او نقطه لیکل ده عجیب وای ګوره په ګناه درجه او چتیږي تا نبی صاحب لیکلی چې په دې ګناه درجه او چتیږي نو سره وای چې په ګناه څنګه درجه او چتیږي او دا ظاهری مطلب نه دی کنه او غټ شیخ ته دا مطلب کول دادي لکه ستانه ګناه وشوا ترالی ملامت دو رکعت منځو کو زما اوس ګناه کړی تاسو خبر خو نه کنا ها دغلت می دو رکعت منځو کو بزما یو الله خبر دی تاسو خبر نه زله ته پټ پټ جاړم چې الله زما دغه ګناه معاف کړي یا الله زما دغه خلق زما نه دی خبر دا خلک کوئی چې مولوی صاحب د پلان کې وډنګري اوس ما یو کار کړی دا خلک ته خبر نه دی دغلت می دو رکعت منځو کو الله ته پټ پټ جاړم چې الله ته پیږي نو بس ما معاف کړي نو دقه وایزه درجات چتو ما یعنی په ګناه سره چتیږي کنه خو علیو چتیږي چې د پړ کې درد دی لکه معاویه سی یو کار امیر معاویه رضی الله عنه تهجد قضا شو غشپې دا غټه ګناه ده کنه چې سره نه تهجد قضا شي دا ډیره غټه ګناه ده الله دې مدي ګناه نه وساتي ها او د مرګ پورې مته خدای دې غټه ګناه دا ډیره غټه ګناه تهجد قضا کی فتهجد به نافله لك صيغه امر ده او کنه نو امیر معاویه صاحب چرته غریب ودشه تهجد ته قضا شو نو پدا ډیر زیات وجر الله پاک ته چې الله دا سو شو په بلش په بیا ودشه شیطان ته پاسه منځو کا تهجد ټیم دی نو صحابه کله کې سړیو نو دې زینا وای سوکه لکا ما سکه خو تهجد ټیم دې منځو کا شوا اور ته والله کې پرېدم تهجد به حکم خو ته یې سوکو وای سړی از شیطان ما خوتانا ابېګا نه قضا شو دومره دی وجرل چې ستا په عملنامه کې الله دا او یو تهجد ثواب لیکو نو زم چې بیا دغه ثواب درنه کې بیا بجاری ولې زمو ستمنګ الله نه کنه خپل دې کې د کافر او د شیطان څخه کار دی چې ځا الله ته جاړم کې دې شمال دا بیا ورا کی دې کې خود مخلوق سره نو هغه ثواب مې د باندې پرزو کیږي نه پاسه نو زکه وای هو التواب بار بار گناہ کو اللہ وی زری معاف کوم بلکہ درجات پہ در کوم الرحیم او اللہ ډیر زیات مہربان دی خی دا نن اصلاحی خبره یو تابعی دی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ معمول دری عنوان دا دے د سفیان ثوری معمول داغه طریقہ سفیان ثوری شاگرد مسعر و عزت سفیان سروانم د خپل استاد سره پدیلار و یو سوالګر را له د سفیان نه سوالو کو چې لګي پیسې را کا غریبی ما نو وی دول چې ما څه نشته پیسې ناغه سوالګر ته لاړ وی چې هغه سوالګر لاړ نو سفیان ثوری چې کم دی دا صحابه شاگرد دی قابل عالم دی تابعی دی وی دې کې ناستو چغو وجړل وې دا شاګرد ته وای چې استاد ولې جاړي
وای چې دې سړی په ما خګمانو خو ما هغه پیسې نه وي نه چې په ما د چا څنګه ګماني کنه هغه شی ما سني ز پاغي جار نو خلاصه د خبردار وتا چې په مونږ او تاسو د خلکو کم ګمان دي چې دا خ خلق دي نو چې مونږ بدکار اونکو دا خبره غره مختصر ده په دې کې غټ سمندر پروت دی په ما باندې خلکو خ ګمان دي چې دا مفتی دی او دا عالم دی او پلان کی نو باید چې زه غلط کار بالکل نه کوم ته مسلمانې د پیغمبر امتی پتا باندې د خلکو خو ګمان دی چې دا د آخر الزمان امتی دی نو ته دې ګوره غلط کار اونکی او کنه غلط کار نه وشي نو بیا په جړه پکار را الله اذا عمل توفیق راکړي اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیه